په یو څو کاله کې 2 تپوسونه کړي وو بس. او موږ خو دا غواړو چې را کم سړي چې زموږ سره طبیعت نه لګي چې دی خو زما نه ښه ډېر تپوسونه وکړي. او الحمدلله ثم الحمدلله زموږ د سینه پراخه د هر قسمه اعتراض ته، خو چې اعتراض اعتراضي او د ادب او د دلیل په چوکاټ کې. لکه اوس ما پسې به ډېر خلک داسې لګیا چې لګیا دي او لګیا وو چې هغه ما مثال کې شخصي اعتراضات به کوي او کله کور یادول او کله قوم یادول او کله مسخرې او خنداګانې او ټوغې کول او کله وابي ویل او کله ویکټوري ویل او کله ویل چې د پیسې ویلې او کله دا بې مذهبه او دا بدمه. د دې خبرو جواب نه کېږي. څه جواب وکړم زه؟ یو سړی لکه اوس یو سړی لګیا دی زما مور خور یا لور یا ښځه کنځي، زه د هغه وکنځم؟ یو سړی په ما د دروغو بهتان لګي، زه په مو لګو؟ نه. په دې خبرو کې غلی کښېنه، قیامت یو لویه ورځ در راځي به هلته پته لګي چې صحیح ویلي صحیح نه دي. په ما باندې اعتراض وکړه د دلیل په رڼا کې، او زه به دله تندی ښکل کړم که زما غلطي دي ما ته په ګوته کړه. که ته دیوبندی، که ته بریلی، که ته شیعی، که ته حنفي، که ته شافعي، که ته مالکي، که ته حنبلي او که ته سلفي، هر څوک چې ما ته دې زما غلطي په ګوته کړه، هسې ډکوسله نه، بیا درته وایم د دلیل په رڼا کې دې ما ته زما غلطي په ګوته کړه. چېرې ستا دا دلیل کمزوری و، ستا دا استدلال غلط و، ستا دا مسله کمزوري وه، زه د دې سړي تندي ښکلولو ته تیار یم، ځکه چې د ده د لاسه الله زما په علم کې اضافه وکړه. خو د ډکوسلو جواب خو زه نشم کولی. ډکوسلو څه جواب کېږي؟ د ډکوسلو جواب په ډکوسلو کې کېږي. او الحمدلله زه ځان دې مقام ته نه راکوزوم چې زه په منبر باندې ډکوسلې بیانوم یا د خلکو ذاتیت. زما د یو ملا د ښځې او د پلار او د مور او د خاندان سره څه کار دی؟ غریبانو خو کور کې ځان له ناست عزتمن خلک دي. زه اوس څه کوم په منبر باندې یا په فیسبوک او په یوټیوب باندې به باو پسې خبرې کوم، او د سپکو خلکو کار دی. په مولا ښه ټیټ رد کوم، د چا نه مې سترګه ورب الکعبه که سوځي. غټ نه غټ مولا او چې دومره غټ پټکۍ په سر کړی که نه چې د 2 ورځو باران ترې نه وشي، بیا مو والله کتې بیا سترګه مې سوځي چې کله خبره د قرآن او حدیث خلاف وي. او چې دا رد پې کوم الحمدلله د ادب په چوکاټ کې دننه کوم. به کله داسې ووایي یو عالم دا خبره ذکر کړ، خلک یې راولئ هغه سره ولئ. زما ډېر داسې بیانونه دي چې ما چا پسې کړي نه دي، خو نن سبا دا یو طریقه راوتې چې دا خلک په دې فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې د پیسې ګټي. نو په دې کې بعض ملګري الله یو ته هدایت وکړي، د ځان نه به یو بیان زما راولي یو کس سره به ولګوي د پلاني په پلاني باندې رد. اما په ده رد نه دی کړی، ما په هر هغه سړي رد کړی چې دا مسله بیانوي. کله به داسې وشي زما 8 کاله مخکې بیان به راولي، 8 کاله مخکې هغه به نن د چا سره ولګي، خلک وایي وګوره وایي درس کې ذکر وشو که نه، رد پې وشو. لکه دا خو 8 کاله مخکې ما دا خبره کړې، خو دوی داسې ولګو. الحمدلله زمونږ رد هغه علمي رد دی، د چا سره ذاتیت نشته. او تاسو به زما نه اورېدلي، زما به درسونو کې اکثر ما به د خپلو ملګرو هم ردونه کړي چې دا زمونږ غلطي ده، دا کار صحیح نه دی او دا کار صحیح ده که نه. زمونږ علما استادان دا راته وویل چې ما ته سبق ویلی دی، ما د خپلو استادانو سره په هغه وخت کې چې کله ته ما سبق وي او ناس به عمر سره، په هغه وخت کې ورته ما ویلو شیخ صاحب دا تاسو چې دا دلیل بیان کړو دې په مقابله کې دا دلیل راځي، که د دې وضاحت تاسو وکئ موږ پرې لږ پوه کوئ. داسې که داسې دلایل راته ویلي چې زړه مې پرې مطمئن دی ما وله منلې ده، که دلایل یې کمزوري ما وله نه ده منلې. حالانکې زما استادان، ځکه چې زه الله په دې مکلف کړم چې زه به د قرآن او حدیث تابعداري کوم، هغه ماته هر څوک بیان کړي. نو خبره ما دا کوله چې بعض مولیان په هغه مسلو کې لګیایي چې د هغې څه فایدې نشته، الټې نقصانات دي. دا ډکوسلې به بیانوي، دا قصې به بیانوي، دا منګړت اجرونه نن سبا ډېر بیانېږي، روان به یې ځوان. دا مولیان هم نه اکثر د دې قصې چې کوي، یو خو لا مولای څه خبر و بس ځان ته موبایل نیولی مسکې مسکې کېږي. نن جیزه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې په هغې باندې 1 لاک نیکیانې الله ورکوي او 2 لاکه پې الله ګناهونه ریجي او 3 لاکه مرتبې به دې په جنت کې اوچتې شي. سحر 50 پیرې دا وایه
ماښام 50 پیرې دا عوام دې ته خوشحالي دي شارټ کټ لار ده د جنت دا کومه لار ده شارټ کټ لار ده سهار 50 پیرې دا وایه 50 پیرې دا قصه ختمه شوه دا قسمه خلک او دا قسمه مولیان ډېر شوي دي چې هغه د دروغو قصې غلط مسایل کمزوري خبرې د عوامو ته بیانوي او د الله نه یره پکار ده ځکه چې د هر څه به زموږ نه تپوس کېږي اوس دا ونه که موږ ته معلومه او که موږ ته نه معلومه څه نقصان پکې نشته او په معلومولو کې څه فایده هغه فایده نشته یا د اصحاب کهف د سپي خبره یا د بني اسرائیلو د وخت یو قصه به راوالي ما تاسو دا کس خبره کوله اصل چې دغه کس زما نه 2 تپوسونه کړي او ما دا غوښته چې دی ما نه ډېر تپوسونه وکړي صرف یې 2 کړي بس ما بس یو ورځ راغی وایي زه یو تپوس کوم زه ډېر خوشحاله شو ما دې بس تپوس کوي ځان به پوه کوي زه به ورته هم وضاحت وکړم پکې د په زړه کې لازم ما ته پرته ده نو چې پرېږده چې د زړه دا خبرې راوځي چې واضح شي نو ما ته وایي چې د آدم علیه السلام بیبي چې ده حوا د دې قبر کوم ځای کې دی یو سوال یې مانه دا کړی بیا د هغې نه ډېر وخت بعد یو بل سوال یې مانه کړی ما سره ملاو شو یاره ما سره یو سوال دی ما څه وایي کله چې د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام دې صندوق ته واچو هغه وړوکی او الله وایي چې خورې روانه وه د دې اوبو په غاړه او دې صندوق ته یې کتو د دې خورې څه نوم و دا 2 سواله شوي او څومره علمي څومره فایده لکه ما ستا د دغه سره څه کار دی د بیبي حوا د قبر سره او کیسه قبر لی ځي ځکه سلفو کې یو عالم تېر شوی او د هغه نه چا تپوس وکړو وایي د آدم علیه السلام او د بیبي حوا د نکاح چا کړې وه هغه ورته یاره دغه نکاح کې زه نه وم که زه وایم ما راته بیانول چې دا چا تړلی ده دا اوس خبره ده چې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نکاح چا تړلی ده خو الله دا ښځه د هغه دپاره پیدا کړې وه دا د هغه ښځه نو د دې قسمه خبرو نه ځان لرې ساتئ په هغه څه پسې ګرځئ چې هغه تاسو له فایده درکوي او د هغې نه معلومول تاسو له نقصان درکوي فوسوس لهما الشیطان بس وسوسه واچوله دواړو ته شیطان وسوسه ور واچوله او دا وسوسه یې څنګه ور اچولې ده دا هم بیا ذهن ته سوال لري چې دی جنت ته څنګه ننوتلی چې وسوسه یې ورته ور اچولې ده او دی خو په جنت منه دی نو یو جواب د هغې دا دی بعضو اثارو کې داسې راځي چې دی د یو مار په خوله کې ننوتی او جنت ته او هلته چې دی وسوسه ور اچولې واضح دا ده چې زړه چې بې مطمئن کېږي که نه هغه دا چې د ابلیس له د شیطان له الله طاقت ورکړی دی لرې نه هم وسوسه ور اچولی شي د ابلیس له او د شیطان له الله طاقت ورکړی دی چې دی د لرې نه هم وسوسه ور اچولی شي ده وسوسې ور واچولې دواړو ته یعنی آدم او حوا علیهم السلام ته ولې ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما چې ښکاره کړي دواړو ته هغه چې پټ کړی شوی و د دوی نه د عورتونو د دوی نه د دوی چې را کوم عورتونه پټ دي چې دا ښکاره شي اوس دلته ډېرې فایدې دي او ټوله غټه فایده دا ده چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام دوی چې پیدا شوي دي د دوی په عورتونو باندې لباس پروت دا په دې حال دي معنی دا چې اصل دا دی چې انسان به خپل عورت هغه پټ ساتي دا د هغه وخت نه خبره را روانه ده شیطان دا دومره لویه جاخه چې جوړه کړې ده او د ابلیس چې دا دومره غټه مسله راغستې ده او دا وسوسې ور اچوي دقه مقصد یې دی چې د دوی د عورت